د غرونو منځ کې یو ښکلی کلی و. د هغوی خلک ډېر ساده وو او خپل محنت مزدوري به کوله. خو د هغوی په زړونو کې به همیشه یوه یاره وه. حاجي قاسم د کلي غټ خان و. هغه سره زیات ځمکې، ځناور او د غنمو ګودامونه وو او له ښاره پورې یې تعلق و. خو د هغه زړه کې بیخي رحم نه و. هغه به په سود باندې خلکو له قرضونه ورکړه او په هغې کې به یې بیا ځمکې ونیوې او چا هم چې د هغه خلاف خبره کوله نو د هغه کار به یې بند کړو. د کلي خلکو به وي الله تعالی به د نه تپوس کوي، خو مخامخ به یې ورته تاسو نه شو ویلی. په دغه کلي کې یوه کونډه ښځه زلیخا د خپل زوی حمزه سره اوسېده. هغوی سره یو وړوکی شانتې پټی و. یو کال فصل خراب وشو نو زلیخا مجبوره شوه او د حاجي قاسم نه قرض واخیستو او ورته یې وویل چې بل فصل وشي نو بیا مې درته درکړم. حاجي قاسم په خندا شو او ویې ضرور، خو په دې کاغذ باندې یې ګوته ولګوه. زلیخا په لیکلو نه پوهېده. یو څو میاشتې پس حاجي قاسم د خپلو کسانو سره راو او ویې دا ځمکه اوس زما ده، تاسو قرض نه دی ورکړی. زلیخا په ژړا شوه او ورته یې وویل موږ خو نوي پیسې ورکړي دي. حاجي قاسم وخندل او ویې کاغذ وګوره، ټول قرض او سود پاتې دی او ځمکه یې ترې قبضه کړه. حمزه چې د خپلې مور اوښکې ولیدې نو په هغه ورځ کې یې په زړه کې دا خبره واچوله. حمزه مور ته وویل مورې یو ورځ به د دې ظلم حساب زه اخلم. نو مور ورته وویل زویه بدله پرېږده، الله تعالی به ترې تپوس وکړي. خو حمزه په زړه کې دا وعده وکړه چې هغه به یو ورځ بدل ضرور اخلي. حمزه ښار ته لاړو. د ورځې به یې مزدوري کوله او د شپې به یې خپل سبق وی. څه کلونو پس هغه یو تعلیم یافته او قابل ځوان جوړ شو. هغه قانون ووی او د خلکو د حقوقو باره کې یې زده کړه وکړه. یو ورځ هغه ته پته ولګېده چې حاجي قاسم په کلي کې د خلکو نه په دوکه باندې ځمکې اخلي. نو هغه خپل کلي ته واپس راغو. د کلي خلکو چې یو ځوان وکیل ولیدو نو ډېره حیرانه شو. حمزه کاغذونه وکتل او هغه ته دا معلوم شو چې حاجي قاسم په دوکه باندې د خلکو نه ځمکې اخلي. نو هغه په عدالت کې په هغه باندې کیس وکړ. حاجي قاسم وخندل او ویې یو غریب هلک په زما مقابله کوي، خو هغه اوس هغه یارېدلی ماشوم نه و. حمزه ګواهان راوړل او ثبوتونه یې پیش کړ. څه خلک په جلومۍ نه یارېده، هغوی هم د هغه په حق کې ګواهي ورکړه. عدالت فیصله وکړه او څه خلکو ته خپلې ځمکې واپس میلو شوې او په دوکه ورکولو کې حاجي قاسم جرمانه شو او د هغو عزت ختم شو. اوس د کلي خلکو په لومړني ځل د سکون ساه ویشته او حاجي قاسم سره اوس هم ښه پیسه وه خو عزت یې ختم شو. خلک به د هغه نه لرې اوسېدو. یو ورځ هغه یوازې ناست و نو ویې ما سره هر څه شته خو عزت مې ختم شو. او حمزه هغه نه بدله انصاف یې وکړو او د کلي خلکو یې ظلم که ډېر وخي خو آخر ختمیږي. ملګرو که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.